په غزني ښار کې د چاپیریال د ښه والي د ککړتیا د کمولو او د شنې فضا د پراخولو په موخه د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په غزني کې د چاپیریال ساتنې رئیس مولوي احمد الله عرفان وویل چې دغه کمپاین نن په رسمي ډول د غزني پوهنتون کې پیل کړ. ټاکل شوي چې د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې به څه باندې 11 لکه نیالګي کېنول شي. په مجموع کې سږ کال 11 لکه نهال ایښودل کېږي په غزني ولایت کې، او نن ورځ د کمپاین په ورځ باندې نن اوله افتتاحیه په غزني پوهنتون کې وسوه. 200 نیالګي کېنول کېږي. په ورته وخت کې د غزني یو شمېر اوسېدونکي د چاپیریال ساتنې په دغه ډول کمپاینونو خوښي ښیي او ټینګار کوي چې دغه ډول کمپاینونه دې زیات شي. له ډلې 2 تنو اوسېدونکو صبغت الله او محمد علي پژواک ته د شنو ځایونو او د ځنګلونو د کښت په اشارې سره دغه یو اغېزناک ګام بولي. دوی په دې کمپاین کې د خلکو د لا زیاتې ونډې په اخیستو غوښتنه کوي او له مسؤلینو هم غواړي چې د دغو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې جدي هڅې وکړي. باید در این باره کارمندا خودش توجه خاص کنند که همین خشک نشوه و از این خوب جلوگیری کنند از مرض و اضافاتش از خشکیش، ترڅو خلک استفاده چونه کوي او خلکو ته مثال د غوي ګټه ورسیږي، یا که میوهداره ونې دي او که بې میوې ونې دي، ترڅو پورې د خلک او د غزني ټول ولس له ونه ګټه واخلي په ټوله کې مثال چې هغه وچ نه سي او د هغو لپاره د اوبو د ترتیب برابر. باید وویل شي چې غزني کې هر کال په زیات اندازه نیالګي کېنول کېږي، خو د نه پاملرنې له امله زیاتره وخت بیرته وچیږي او یا له منځه ځي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره